قدرمنو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. تمه ده چې روغتیا او سلامتیا ولرئ او د ژوند په چارو کې یو بریالي وئ. د اولاد څاروان یم. خوښ او خوشحاله یم چې ستاسو سره د پښتو ژبې د زده کړې په پروګرام کې د یو ټرینر په حیث د یو پریزنټر په حیث باندې له تاسو سره پاتې شم. د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ په پام کې لري چې د پښتو ژبې او ادبیاتو اړوند په بیلابیلو برخو کې تاسو ته ویډیویي لیکچرونه ترتیب کړي او هغه ورونه چې د پښتو ژبې په لیکنې او ویونې برخه کې له ستونزو سره مخ وي خپلې ستونزې له دغې لارې څخه حل کړي. په لومړي قدم کې قدرمنو موږ نن لومړی لوست دی نو په پام کې لرو چې د پښتو ژبې په الفبا باندې بحث او خبرې وکړو. په لومړیو کې پښتو ژبه او د پښتو ژبې ادبیات په دوو لویو برخو باندې ویشل سوي دي. یو برخه د ژبپوهنې برخه دی او دویمه برخه چې دی هغه د ادبپوهنې برخه دی. لومړی برخه ژبپوهنه، دویمه برخه ادبپوهنه دی. قدرمنو دا د پښتو ژبې په ټوله کې د نورو ژبو هم تقریبا ویشي په همدغو دوو برخو باندې کیدای سي. ژبپوهنه خپله علم دی او ادبپوهنه هنر دی. دا خپله ساینس دی. یعنې ځینې ملګرو ته به دا سوال پیدا سي چې په ژبه کې ساینس څه کوي. اما دا ډیره مهمه خبره ده. په دې کې په هغو مسایلو باندې بحث کیږي چې دا خپله علمي تیوریانې دي او ترڅنګ یې ادبپوهنه دی، ادبیات دي. په ادبپوهنه کې شعر، شاعري، نثر، لیکوالي باندې بحث کیږي. نو دا له هنر سره اړخ لګوي. قدرمنو ژبپوهنه ډیره پراخه موضوع دی. دا خپلې څانګې لري. په ټوله نړۍ کې خپلې ځانګړې پوهنتونونه یعنې یو ځانګړی مکتب دی خپله ژبپوهنه. ژبپوهنه په دریو مختلفو برخو باندې ویشل سوی دی. لومړی برخه یې قدرمنو تشریحي ژبپوهنه دی. دویمه برخه یې مقایسوي ژبپوهنه او دریمه برخه یې تاریخي ژبپوهنه چې په انګریزي اصطلاح کې ورته ډسکریپټیو لینګویسټیک ورته وایي، همدارنګه هیسټوریکل لینګویسټیک او کمپیریټیو لینګویسټیک ورته ویل کیږي. دا هره برخه پراخ علم دی. نو په دې اساس چې زموږ بحث بل طرف ته لاړ نسي، دا چې خپله تشریحي ژبپوهنه، تشریحي ژبپوهنه دا له څه شي څخه بحث کوي، په دې موضوع باندې غږیږو. همدارنګه تاریخي ژبپوهنه په لنډو کې به معرفي کړو. تشریحي ژبپوهنه قدرمنو لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري دا یوه برخه ګرامر دی. یعنې ګرامر خپله د تشریحي ژبپوهنې یوه برخه دی. تشریحي ژبپوهنه د یوې ژبې له ساختمان او سترکچر څخه، له جوړښت څخه جوړښتیز مسایل د ژبې په بر کې نیسي چې هغه د عبارت له ګرامر څخه دی. ګرامر چې په پښتو ژبه کې پښویه ورته ویل کیږي. پښویه ګرامر ته. همدارنګه موږ د دویمې د ژبپوهنې د څانګې یادونه وکړه چې هغه مقایسوي ژبپوهنه دی. مقایسوي ژبپوهنه. قدرمنو دغه ژبپوهنه ډیر مهم لوی بحث دی. دا د ژبو ترمنځ ارتباطات، اړیکې په مقایسوي ډول سره څیړل کیږي. د مثال په توګه د پښتو ژبې لغتونه یا جملې یا ګراپیمونه یا پونیمونه، اوازونه دا د لرغونو ژبو سره مقایسه کیږي چې تر کومې اندازې پورې د پښتو ژبې لغتونه همدارنګه مورفیمونه د لرغونو ژبو یا د نورو نوو ژبو سره په مقایسوي ډول باندې مطالعه کیږي چې څومره نږدېوالی سره لري، څومره لرېوالی سره لري، څنګه دا پښتو ژبه آیا له نورو ژبو څخه منځته راغلې ده یا په مستقل ډول په خپل معیار باندې هغه بنسټ او منشا څخه سرچینه اخیستې ده. دغه مسایل په بر کې نیسي. دریم بحث موږ تاسې په هیسټوریکل لینګویسټیک باندې وکړو یا تاریخي ژبپوهنه باندې. تاریخي ژبپوهنه ډیر پراخ بحث دی قدرمنو چې په پښتو ژبه کې اوس خوشبختانه د ماسټرۍ په پروګرامونو کې تدریسیږي او د پښتو ژبې اړیکې یا د ژبو اړیکې په تاریخي لحاظ باندې سره څیړل کیږي.
د مثال په ډول اوس په پښتو ژبه کې یو لغات ته یو څه ویل کیږي. ښه بېلګه به یې موږ تاسې ووایو چې موږ اوس په پښتو ژبه کې دښمن ته دښمن وایو. مخکې به یې میرسمن ورته ویلې یا یې دښن ورته ویلې. یعنې څو پیړۍ مخکې ممکن په دې باندې 500 کاله 2 پیړۍ 3 پیړۍ وتې وي چې دغه تاریخي تحولات دي د ژبې چې د وخت په تېرېدو سره د تاریخ په د وخت په تېرېدو سره دغه تحولات په ژبه کې شوني دي. دویم بحث قدرمنو د ژبې د اوازونو مسله دی. هیڅ یوه ژبه داسې په نړۍ کې نشته دی څوک یې نشي پیدا کولی یا څوک نمونه نشي وړاندې کولی چې د هغې ژبې ټول اوازونه دې خپل وي، یعنې هغه ژبه دې په مکمله توګه باندې خپله ژبه وي. که موږ تاسې د نړۍ معتبرو ژبو ته فکر وکړو یا انګریزي ژبه چې نن سبا د نړۍ په معتبرو ژبو کې په هغه لومړي مقام کې ځای لري، که دې ته فکر وکړو اکثریت لغتونه یې له فرانسوي، هسپانوي او نورو لرغونو ژبو لکه یوناني، لاتیني ژبو څخه اخیستل شوي دي. یعنې تقریبا ډېره سلنه پکې له نیمې څخه هم ډېره سلنه د نورو ژبو لغتونه یا اوازونه یا ګرافیمونه پکې شامل دي. یعنې هیڅ داسې ژبه نشته دی د پښتو په شمول باندې. نو دا چې بحث بل لور ته لاړ نسي، موږ چې کومه پښتو ژبه مطالعه کوو دلته یې له عربي سره په مقایسې مطالعه کوو. نو ملګرو قدرمنو لیدونکو ولې له عربي سره په مقایسوي ډول باندې مطالعه کوو؟ ځکه چې زموږ تاسې ژبه د ژبې لیکدود مناسبات له عربي ژبې سره ډېر نږدې دي. موږ چې کومه پښتو ژبه په کوم لیکدود باندې لیکو دا عربي لیکدود دی، دا زموږ خپل لیکدود نه دی. یعنې د اسلام مقدس دین کله چې لوی خراسان ته راغی د عربي ژبې لیکدود هم په پښتو کې دود شلو. له دې نه د مخه بیا کوم لیکدودونه چې پښتو ژبې شاته پرېښي دي چې هغه لومړی لیکدود یې میخمري لیکدود یا میخي لیکدود و چې تقریبا 2500 کاله د مخه په پښتو ژبه کې دا لیکدود دود و. او اوس هم نمونې د ګلجان ظریف په نوم یو استاد دی چې په آلمان په کویټه ښار کې د یو کتاب لیکلی د پښتو ژبې ډیپونه. په دې کې د پښتو هغه 2500 کاله د مخکې له میلاد نه نمونې خوندي کړي دي. په دې اساس باندې له دې نه راوروسته بیا د پښتو ژبې لیکدود بدلیږي، یعنې په سیمه کې تحولات رامنځته کیږي. تحولاتو پر بنسټ باندې په ژبې اغیزه کوي، بالاخره د ژبې لیکدود هم تغییر کوي چې خروشتي لیکدود ته راځي. مثلا نو فکر کوم به 3 قبل الميلاد پیړۍ کې خروشتي لیکدود په پښتو ژبه کې دود کیږي چې دغه لیکدود تقریبا 5 پیړۍ دوام کوي. تر 5 میلادي پیړۍ پورې دا لیکدود دوام کوي او بیا په وروستیو کې کله چې سکندر مقدوني سیمې ته راځي د کنشکا په وسیله باندې د خروشتي لیکدود له منځه ځي او بالاخره په خراسان او اړوندو سیمو کې یوناني لیکدود دود کیږي چې اوس هم کتیبې شته دي. قدرمنو د خروشتي لیکدود کتیبې هم شته دي، اکثریت یې په مشرقي سیمو کې، همدارنګه ټکسلا، باجوړ، شهبازګړۍ په 2 سیمو کې د خروشتي لیکدود چې پښتو پرې لیکل شوی دی دې کتیبې شته. یوناني لیکدود راځي. یوناني لیکدود په سیمه کې خورېږي. سکندر مقدوني ټول خراسان سیمې اریانا دا سیمې نیسي او بالاخره یوناني لیکدود هم تر خپل هغه وخت پورې دوام کوي او کله چې د اسلام مقدس لکه مخکې مې یادونه کړه د اسلام مقدس دین سیمې ته راځي بالاخره یوناني لیکدود هم له منځه ځي او عربي لیکدود یې ځای نیسي چې تر ننه پورې موږ پښتو ژبه په عربي لیکدود باندې لیکو او خپل مشخص لیکدود ورته نه لرو. هره ژبه ځینې ځانګړي توري لري، ځینې مشخص توري لري، ځینې داسې یو ګرافیمونه ورته جوړ کړي دي چې هغه په نورو ژبو کې نشته دی. نو مهمه خبره ده چې ځینې کلمات یا ځینې مسایل دي د همدغو تورو په وسیله باندې ادا کیږي یا پرونونس کیږي. نو دلته پښتو ژبې ته هم ځینې خاص توري جوړ سول د ضرورت په اساس باندې. دغه خاص تورو فلسفه ځینې څه وایي او ځینې وایي چې دا د سلطان محمود غزنوي پر وخت باندې دغه د پښتو ځانګړي توري چې ځینې 8 بولي او ځینې به بیا 4 بولي. د پښتو ژبې دغو ځانګړو تورو ته موږ ځانګړي خاص پښتو پورې مختص کولی نه شو. قدرمنو ځینې ملګري وایي چې په دې باور دي چې دا 8 توري
د پښتو خاص یا ځانګړي توري دي، یعنی خاص پښتو پورې مختص کوي. نه، دا یو غلط تعبیر دی د موږ ترمنځ. تاسو ګورئ چې موږ په پښتو ژبه کې پنډک لرونکي توري لرو، لکه ټ یا ډال یا همدارنګه ړې یا نون دی. دا څلور توري د پښتو ملګري وایي چې دا خاص توري دي، اما دا زه وایم دا خاص توري نه دي. دا په ټولو هندي ژبو کې شامل توري دي، په اروپایي ژبو کې شامل توري دي، په ګوري ژبو کې شته دي، په پامیري ژبو کې دا شامل توري دي. نو قدرمنو موږ یو ښه نمونه وړاندې کولی شو په انګریزي ژبه کې. مثال زه وایم ټیچر، د ټي اواز ته دی په انګریزي ژبه کې، یا مطلب ټال. یا همدارنګه په هندي ژبو کې د ړي اواز وګورئ، لړکي. همدارنګه د نون اواز یا د ډال اواز یا ډایرکټلی یا ټوټلی په انګریزي ژبه کې موږ وایو. نو دغه اوازونه په نورو ژبو کې، په اروپایي ژبو کې مشترک شول. دا خو د پښتو پورې خاص نه شول دلته کنه، ځکه چې موږ هلته نمونې موندلی شو او په ټوله کې بیا په هندي ژبو کې نمونې مینده کیږي. درنو لیدونکو، څلور توري نور دي چې په پښتو ژبه کې دود دي او د پښتو ژبې اکثریت لغتونه په دوه باندې لیکل کیږي، چې یو د څ توری دی، بل پښتو ز دی چې اکثریت پښتو لغتونه پې لیکل کیږي. همدارنګه د ګ توری دی او بل د ښ توری دی. دا باور زیات دی چې دا د پښتو ژبې خاص توري دي، څلور توري. نه، دا هم د پښتو ژبې خاص توري نه دي، اما موږ تاسې مخکې ویلې چې هیڅ ژبه خپل ځانګړي توري نه لري، اما ځینې خاص توري ورته جوړ شوي دي چې په دې اساس خاص ورته ویلی شو چې د عربي پر وړاندې دا خاص توري دي. د عربي پر وړاندې او د دري پر وړاندې خاص توري ورته ویلی شو. هیڅ کله موږ په عربي کې دغه توري نشو پیدا کولی. یا مخکې چې بحث پې وکړو، پنډک لرونکي توري په عربي او په دري کې نشته دی. یعنی عربي او دري ته دا د پښتو خاص توري دي، اما په نورو ژبو کې مشترک دي. ځکه چې مثال بیلګه موږ ورکولی شو، په الماني ژبه کې شته پیڅکا، یا همدارنګه بونګو په فرانسوي ژبه کې بونژو یا بونګو شته دی. همدارنګه د ښین توری چې ځینې په ځینو لهجو کې شین تلفظ کیږي، دا هم په روسي ژبه کې لکه شتو ښتو داسې تلفظ کیږي. همدارنګه د زی توری دی چې د ژ او زی ترمنځ په مشترک ډول باندې په مابینځ کې سره تلفظ یې راځي په دې اساس باندې. قدرمنو، همدارنګه بله کټګوري یا بل اړخ موږ د پښتو الفبا دا 8 توري شو. درنو لیدونکو، د پښتو د الفبا په هکله بېلابېل نظریات شته دي. ځینې وایي 45 توري دي، ځینې وایي 50 توري دي، ځینې وایي 44 توري دي. خو نه، تر کوم ځای چې ما کتلی دي، څېړنه مې کړې دی او معتبر ماخذونه ما کتلی دي، د دې په اساس ویلی شو چې پښتو ژبه 44 ګرافیمونه یا 44 توري یا سمبولونه لري. دې ته موږ اواز نسو ویلی قدرمنو، ځکه چې 44 توري موږ یوازې ګرافیم چې موږ ورته توری لرو په پښتو کې دا لرو. په دې کې 28 توري لکه دغه اتو باندې موږ تاسې بحث وکړو. همدارنګه 28 توري د پښتو، عربي او دري ترمنځ مشترک دي. 28 توري چې له الف نه پیلیږي او پر ای باندې ختمیږي بدون له دغه څلورو تورونه پر ای باندې، پر دغه ای باندې ختمیږي. قدرمنو، دا په درې سره ژبو کې مشترکه ای ده. ځینې ملګري په دې باور دي چې د پښتو 15 یاګانې، اما د پښتو 4 یاګانې دي. دغه ای چې دی تاسو په دري کې ګوره معمولا استعمالیږي، همدارنګه په عربي کې استعمالیږي. د درې سره ژبو کې مشترکه ای ده. دې ته موږ د پښتو یوازې یې نشو ویلی. موږ په پښتو کې 4 یاګانې لرو یا 4 اوازونه لرو، غږونه. بله امریایي د پښتو دا 4 یاګانې دي. دا یا خو مشترکه دی د ژبو ترمنځ. بل پوینټ دی قدرمنو چې ستاسو ورته اکثریت وخت زموږ لیکوالان او متاسفانه چې په کمپیوټر کې هم دا بحث پې کړی دی، د ګاب توری دی چې دا هم د عربي او دري همدارنګه د پښتو ترمنځ مشترک توری دی. ځینې ملګري په دې شکل لیکي، ځینې ملګري په دې شکل لیکي، ځینې بیا دعوه لري چې نه دا شکل یا فورم یې بشپړ دی،
صحیح دی، یا ځینې بیا وایي چې دا بشپړ دی. نه، زه بیا وایم چې دا فورم مشترک فورم دی، دا د درې سره ژبو کې مشترک دی. دې فنډک ته هیڅ ضرورت نشته دی. موږ چې د پښتو په 4 تورو کې فنډک ورکوو، هغه توري ادا کېږي هماغسې، یعنې هلته ژبه د موږ تاسې قات کېږي یا ریټوپلکس کېږي ژبه زموږ تاسې. نو تاسو کله چې ګاپ ادا کوئ، تاسو یو پراکټیس وکړئ چې ستاسو ژبه ریټوپلکس کېږي که نه. ګاپ زما ژبه خو ریټوپلکس نه شوله، نو کله چې ریټوپلکس نه شوله، قات نه شوله، همدغه د قاتېدو نښی فنډک ورکړی دی. لکه مثال ډال، مخکې چې بحث ټ ډال ړ نون. نو د ریټوپلکس نښه یا د قات کېدو نښه دلته فنډک ورکړی دی. نو دلته څه اړتیا ده چې موږ تاسې ژبه مو نه پې کاټ کېږي. خو همدغه فورم بسنه کوي. دغه فورم بیخي هغه سټنډرډ معیاري فورم دی، یا توری دی یا ګراپیم دی د ګاپ د لیکلو دپاره. بالاخره د دې ته اړتیا نه لیدل کېږي په ژبو کې. یعنې ځینې وایي چې دا د پښتو ژبې ګاپ دی. نه، په کمپیوټرونو کې هم دې ته اشاره کړې ده. 4مه مسله قدرمنو، د موږ 28 تورو ته اشاره وکوله. 28 توري له الف نه پیلېږي. د بېلګې په توګه الف، ب، ت، س، جیم، ه، خ، دال، زال، ر، ز، سین، شین، صاد، دوات، توی، زوی، عین، غین، پی، قاف، لام، میم، نون، واو، ه او یا. دغه 28 توري دي د پښتو، عربي او درې سره ژبو مشترک توري دي. تاسو وګورئ د الف جوړښت. د عربي ژبې لیکدود دی د الف جوړښت. یعنی دغه توری چې کله ورکړی، دغه فورم چې دی، دا داسې نه دی چې هغه کوم شکل دی. یعنی کله چې دا خوله د جوف دهان یا د صوتي غړي د موږ تاسې پورته خلاصېږي، ا ته یې داسې یو شکل ورکړی دی عربانو. یا ب دلته شونډیز آواز دی. کله چې موږ تاسې دوه شونډې سره یو ځای کېږي، دلته د بي آواز یا د بي آواز ادا کوو. چې شونډې یو ځای نه کړو، هېڅ کله موږ د بي آواز نسو ادا کولی. په یوه نقطه کې یو ځای کېږي، یو ټکی ورکړی دی. علت یې دا دی. همدارنګه د ت توری په دوه نقطو کې یو ځای کېږي. ت ژبه له وریو سره لګېږي چې وریځ ورته ویل کېږي. همدارنګه س، جیم، دال، همدارنګه ر ته رپنده توری وایي. د موږ تاسې ژبه یو قسم ته رپنده کېږي. همدارنګه د لام توری دی. لام اړخیز دی. لام سره زموږ تاسې ژبه یوه طرف ته ځي. لام چې کله وایي لام. یا همدارنګه سواد دی، توی دی، عین دی، ژ دی، چې ټول 28 توري دي د پښتو، عربي او پښتو ترمنځ مشترک دي. له دې نه علاوه موږ تاسې دا د درې سره ژبو مشترک سول. قدرمنو، بل د پښتو د عربي 4 توري چې پ دی، چ دی، ګاپ دی او بل ژ دی. دغه 4 توري د عربي ته خاص توري دي، اما په پښتو ځینې ملګري وایي چې دا 4 توري د دري ژبې خاص توري دي، چې نه، دا هم غلط تعبیر دی. قدرمنو، دا په پښتو کې استعمالیږي، په نورو ژبو کې استعمالیږي. موږ تاسې مثال چې د دري خاص توری خو په دري کې به استعمالیږي. د پ توری لرو، په پښتو خپله پې لیکو پښتو. یا مثال چیرې، په چې باندې زه لیکم. یا ګوره. همدارنګه ګاپ استعمالوم. یا ژرنده، ژوند. دا څنګه زه هم په پښتو کې استعمال سوله. اما په عربي کې دا عربي ته خاص توري دي. د دري او پښتو ترمنځ مشترک، اما عربي ته خاص توري دي. هغه د درې سره ژبو مشترک و، دا عربي ته خاص توري دي، د پښتو دري ترمنځ مشترک دي. او هغه نور 8 توري چې دي، هغه بیا پښتو ته خاص دي، عربي ته خاص توري دي، اما په عربي او دري ته خاص توري دي.
نه په عربي کې هغه اته توري شته د پښتو او نه په دریب ژبه کې نمونې شته دي. نو قدرمنو دا بحثو چې ټوټل زمونږ تاسې 28 توري مشترک توري سو، 4 توري مو دغه ور واچوه ورسره جمع که. همدارنګه 8 توري هغه د پښتو توري چې عربي او دري ته خاص وو. همدارنګه د دې تر څنګ باندې موږ 4 یاګانې لرو، 4 یاوې لرو چې دا ورسره جمع کو تقریبا شمیر 44 ته رسیږي. نو د پښتو ژبې توري 44 توري دي او اوازونه زیات دي ځکه چې لهجوي وریانټونه لري پښتو ژبه. د پښتو ژبې د اوازونو د زیاتوالي یو ښېګڼه دا دی چې پښتو ژبه یې ښایسته کړې ده، ښکلې کړې ده، بېلابېل اوازونه پکې شته دي. همدارنګه بل ستونزه یې دا دی چې پښتو ژبه یې سخته کړې ده. د اوازونو زیاتوالی په پښتو ژبه کې ستونزه دا ایجاد کړې ده چې پښتو ژبه یې سخته کړې ده. یعنی نورو دري ژبو دپاره د پښتو ژبه مشکله دی، نیسي ویلی. علت هم دا دی چې اوازونه پکې زیات دي. قدرمنو دا بحث زموږ تر بیا مو علامل شه. ښه وخت، ښې شیبې ولرئ. نړۍ